د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د روږدو کسانو سلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې د تیر یو کال له پیل څخه تر اوسه پورې 780 تنه روږدي په یاد روغتون کې ثبت کړي دي چې له دې ډلې څخه 220 تنو ته رسیدنه کړې ده او د ځینو یې په پوره توګه هم درملنه شوې ده. در شفاخانه یک سلبستر تداوی معتادین مواد مخدر ریاست ساتم ولایت بلخ تعداد مراجعین در سال پار البته تا یک سال گذشته در حدود 767 مریض مراجعه کرده راجستر شدن اینا و در مجموع ما تداوی کردیم در داخل بستر 663 مریض. فریدون چې د مزار شریف اوسیدونکی دی وایي چې د ترور زوی په هڅو یې په 9 کلنۍ کې د شیشې په څښلو پیل وکړ. نوموړي په یاد روغتون کې د ډاکټرانو له غوره چلند او پر وخت رسیدنې څخه ستاینه وکړه. ما 9 ساله بودم. ما مواد مثل مرا گفتن شایک نمیفهمیدم شایک چی است. وقتی مرا بچه همه میگفت بگی یک دم ده پیسه برو بیاره خانه پیسه میامردم میرفتم که دونام مصرف میکردم. روزی شد خودم فهمیدم معتاد شدیم. وقتی آخری خط کی است میفهمم خودش آدم میفهمم معتاد شدیم. ورته مهال په یاد روغتون کې یو شمیر بستري ناروغان په دغه روغتون کې د شته امکاناتو او ډاکټرانو له غوره سلوک څخه د ستاینې ترڅنګ وایي فقط روی دروازه میشه دیگر میشه دکتر صاحبا خودشون مورد میدانی میکشه گرد زمین باغ هم تو دوره میکنی خیلی میگی در پارک هستی نانت به وقتت میرسه نانش مجهزه است شکم یک مریض تایت سیر میشه. امروز خوش هستم که شفاخانه یک آغوش باز مثل یک آغوش مادر داره به من آغوش باز کرده به من که امروز دور از همه کس که مرا رد میکردن که خلاص است امروز اینا با آغوش گرم میگیره و نوازش میتن دیگه هر چی که تعریف کنم از اینا کم است. د یادولو وړ ده چې د بلخ ولایت د روږدو سلبستریز روغتون له 18 کلونو څخه پورته نارینه‌و ته ځانګړی شوی دی چې اوس مهال 100 تنه ناروغان پکې تر درملنې لاندې دي.